دا خلاله ها مړه د غیر هغه حسن دی هغه غنم خو ظالم تباه کړی دي دا به تباه کېږي نه وروره دا کوم حال شروع دی مړه دا خبره خو صحیح ده دا خبرې پرېږده یاره سار شو دا مال شو په ایمان تګ یم یاره ته دا ټیم وګوره بانک به کله وایي یاره په ارام سیټ ته کښېنه بانک دا اوس ماسپښین بانکونه وي تا ټایم ته کتلي دي مې ظالمه تګ یم دا جب مې بار روزي یاره ته خو ټیم وګوره که نه لږ غونته که نه یاره ټیم مونږ کتلي دا اوس ماسپښین بانکونه وي تا ماسپښین مونځ هم لا نه دی کړی ته اوس دا خوب راپاسې دی وي د ماسپښین مونځ نه کوو په ترنګ لره ماښام بانک وایي دا ته څه وایې یاره ټیم وګوره که نه یاره دا ټیم ختم دی یاره نه ختم به دا ټیم پاتې په ایمان یاره مونږ هغه صحیح بحث هم خراب کړو اوس مونږ په خبرو کې راوړو دماغ مه خرابه په خبره پوه شه که نه یاره ته په خبره وایي نه پوهېږي یاره ټیم ختم دی یاره مړه غلې کښېنه ته په خبره پوهېږي دا دور زتیری کا ستا د کمی ستر وړاندې شنه بنګړي هیلکه مړه دې روجې ته هم نه ګورې ګانې وې او د روژه د جومات خو نه دی زمړه ځان نه کار کوي روجار باندې لګي ګوره خبره وره که جومات نه دی که نه نو خبره دا ده چې روژه ده روژه د دې دپاره نه ده چې ته به سهار ټایم به ځان سره ګانې وایې او خوله دې تړلې ده بس روژه ده روژه دې دپاره ده ګوره چې ته پکې خپل تلاوت کې عبادت پکې یا دا خو روژه نن سبا خو نه خلک په خرو باندې تېرېږي خرو باندې خلک دونه خرابې نه ده روژه ده دا کوژه نه ده پوه شوې که نه په دې لار باندې سیده ده ګوره زه د سړیتوب په خبره صحیح خبره ته کوم ظالمه مسلمان یې ځکه درته وایم روژې خو ګوره خلک په خرو باندې هم نیسي لکه دې لږ خو ما ته ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړې یار دا خو د ما ته ډېره صحیح خبره وکړه زما یاره چې زه لاړ شم د نه اوس معافي وغواړم یاره لکه خفه نه شي یاره تا وختي چې کوم دی یاره تا سره ما ډېر ښه معافي وغواړم یاره ګوره وروره ما ته صحیح خبره وکړه معافي زما نه مه غواړه معافي د هغه لوی الله نه وغواړه چې ته یې پیدا کړی ټول مخلوق یې پیدا کړی دی خو ما ته صرف دې ووایي چې د دې میاشتې صرف عزت کول پکار دي ځکه چې دا میاشت ډېره بختوره میاشت ده سلامونه احترامات مې ومنئ ملګرو دغه ویډیو موږ جوړه کړله د دې مطلب دا و چې روژه کې جنګ او جګړې لوبې سندرې د دې نه پرهیز پکار یي ځکه چې په 11-12 میاشتو کې دغه یو میاشت ډېره قیمتي میاشت ده او په دې کې عبادت پکار یي نو دغه ویډیو تاسو وګورئ او خوښه یې کړئ او ملګرو سره شیر کړئ والسلام